السلام علیکم ملګرو. شاهد افریدي د عمران خان په باره کې څه ویلي دي، دې نه علاوه عاقب جاوید د زمان خان او نسیم شاه په باره کې څه ویلي دي. دا دوه معلومات در سره په دې ویډیو کې شیر کوم. مختصر ویډیو ده، نو ویډیو راست تر اخره پورې وګورئ. اول لازم مرګرو خبره کو چې شاهد افریدي د عمران خان په باره کې څه ویلي دي. تاسو راشئ اول د شاهد افریدي دا ویډیو کلیپ وګورئ. क्योंकि अगर इमरान खान ना होता तो शाहिद अफरीदी ना होता। इमरान भाई हमेशा मेरे रोल मॉडल रहे, उनको देख के मैंने क्रिकेट खेली है, क्रिकेट सीखी है मैंने। تاسو د شاهد افریدي دا خبري واورېدې. شاهد افریدي وایي چې عمران خان نه وي نو شاهد افریدي به هم نه وي. شاهد افریدي وایي چې ما د عمران خان نه کرکټ زده کړی دی او عمران خان زما رول ماډل دی. د نه علاوه د لاهور کلندر سی او د پاکستان کرکټ ټیم په خواني لوبغاړي عاقب جاوید ویلي دي چې د نسیم شاه نه زمان خان ښه بالر دی. जो स्किल जमान खान के पास अभी भी हम कनाडा में खेल के आए हैं, तो डेथ ओवर में उससे अच्छा बॉलर मेरा ख्याल दुनिया में कोई नहीं है। तो जो आपको चीज चाहिए वो नसीम से मैं उसको ज्यादा रेट करता हूँ इन वाइट बॉल। عاقب جاوید ویلي چې په ډیت اورونو کې زمان خان د نسیم شاه نه ډیره تجربه لري. عاقب جاوید ویلي چې زمان خان په اخیرو اورونو کې ډیر کم رنز ورکوي چې د میچ په ګټلو کې مهم کردار ادا کوي. عاقب جاوید دغه سټیټمنټ دغه بیان جاری کړل چې زمان خان د نسیم شاه نه ښه بالر دی. او که تاسو وګورئ نو نسیم شاه په ټیسټ فارمیټ کې هم لوبي کړي دي، په ون ډے فارمیټ کې هم لوبي کړي دي او په ټي 20 فارمیټ کې هم لوبي کړي دي. زمان خان چې کوم دی د اوسه پورې په ون ډے کرکټ کې ډبلیو میچ نه دی کړی. نو تاسو وایئ چې عاقب جاوید دا خبره ټیک ده او کنه چې د نسیم شاه نه زمان خان ښه بالر دی. نو تاسو رایې څه نظر لرئ چې نسیم شاه ښه بالر دی که زمان خان؟ خپل رایې زما سره په کمنټ سیکشن کې ضروري شیر کړئ.